بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د فاست بوکس په اول ویډیو باندې شروع کوو. یوزر او پاسورډ سافټویر ته ورکوو او پر لاګین باندې کلیک کوو. داخلیږو. دلته موږ ته وایي تاسو خپل برانچ انتخاب کړئ چې کوم برانچ ته داخلیږئ. نو زه فرض مثال همدې برانچ ته داخلیږم. پروسسډ ان پر دې باندې کلیک کوو. موږ را داخل سولو سافټویر ته. په لومړي سر کې موږ راځو د عیارول منیو څخه شروع کوو. اول دلته موږ کاتې لرو. په عیارول منیو کې زموږ اول آپشن د کاتې دی. کاتې یعنی اکاونټونه، یعنی د مشتریانو لپاره دلته موږ کاتې جوړولی سو. د شرکتونو لپاره هغه چې موږ اجناس ورڅخه رانیسو. د بانکونو لپاره، د صرافیو لپاره، د ترانسپورټ او ترانزیت کمپنیو لپاره، د کمیشن کار لپاره، هغه چې موږ د ګمرک حساب کتاب ورسره وي، د هغوی لپاره داسې مختلفې کاتې موږ ټول دلته جوړولی سو. د دخل لپاره کولی سو چې موږ 2 یا 3 دخله جوړ کړو. راځو پر کاتې یا اکاونټونو باندې کلیک کوو. په دغه ټول روټس کې موږ کاتې جوړولی سو، یا په دغه ټوله لیست کې چې زموږ هر بخش ضرورت وي هلته موږ کاتې جوړولی سو یا اکاونټونه جوړولی سو. لکه د بانکو، د صرافیو، د مشتریانو، د شرکتونو، د مصرفونو، د سرمایې، د ثابته شتمنۍ، د مالي کاته، د شراکتي حساب کاتې، عایداتي کاتې، د شخصي حسابونو کاتې، د ملکیت کاتې، د کارګرو کاتې، لایبلیټي کاتې او ترانزیت کاتې. کومې کاتې چې موږ جوړې کړې وي هغه په دې لیست کې دلته راځي. کولی سو چې هره کاته موږ تغییر کړو. دا 2 کاتې ځکه موږ نسو تغییر کولی چې دا زموږ د سیسټم بلټ ان کاتې دي. کومې کاتې چې تاسې خپله جوړې کړئ هغه کولی سئ چې ډیلیټ او ایډیټ یې کړئ د ضرورت په اساس باندې. پر نوې کاته جوړه کړه بټن باندې کلیک کوو. دلته موږ نوې کاته جوړوو. نوې کاته چاته جوړوو؟ فرض مثال زه حاجي احمد الله ته کاته جوړوم. حاجي احمد الله ته په ټولګۍ کې دلته باید موږ انتخاب کړو. حاجي احمد الله زما سره څوک دی؟ زما خو په ذهن کې دی، زما سره په لیست کې پروت دی چې حاجي احمد الله زما د مشتریانو په لیست کې دی. غواړم چې خپل مشتري ته کاته جوړه کړم. صحیح سو. دلته مې مشتري انتخاب کړي، د مشتریانو کاتې مې دلته انتخاب کړې. حاجي احمد الله ته زه دلته کاته جوړوم. موبایل نمبر د حاجي احمد الله دا څو دی؟ 0 دا د حاجي احمد الله د ټلیفون نمبر دی. کوډ نمبر خپل اتومات راځي، په دې باندې کار نه لرو. آیا د حاجي احمد الله اوس ستاسې زوړ قرضدار دی؟ که چیرې حاجي احمد الله ستاسې زوړ قرضدار وي، یعنې تاسې اوس په کاته کې، په کتاب کې، یا په اکسل کې، یا په کوم بل سیسټم کې چې تاسې اوس ورڅخه استفاده کوئ او په هغه کې حاجي احمد الله ستاسې قرضدار وي، هلته خو تاسې ګورئ اخري بیلانس. فرض مثال تاسې حاجي احمد الله وکتئ، هغه ستاسې قرضدار و. نو حاجي احمد الله ستاسې قرضدار و په ډالرو کې. فرض مثال هغه دلته باید موږ په بردګي کې ولیکو. ښه، زوړ قرض د مشتریانو ده، موږ همیشه په بردګي کې لیکو. په ډالر کې د ایسس قرضدار و 3,440,000 ډالر. فرض مثال که ډالر نه وي افغانۍ موږ ته انتخاب کولی سئ، افغانۍ هم قرضدار و. او یو بله کرنسي کې مو هم قرضدار و، ځکه عموما کاروبار چې دی په افغانستان کې هغه په څو مختلفو کرنسیانو وي. نو په بله کرنسي باندې دلته پر دې بټن باندې کلیک کوو، دوهمه کرنسي مو هم اضافه کړل. په بله کرنسي کې مو 1200 ډالره قرضدار و، دلته باید موږ ډالر ورته انتخاب کړو. که چیرې ستاسې دی په کالدارو کې هم قرضدار وي، ځکه کاروبار په 3 کرنسي وي، نو باید دلته تاسې ولیکئ چې 5 لکه یا 15 لکه کالداري دی ستاسې قرضداره دی. دلته باید موږ کالداري ورته انتخاب کړو. په دغه ترتیب باندې کولی سو چې 2-3 نورې کرنسیانې، که چیرې موږ کاروبار په هر څو کرنسیانو وي هغه دلته ورته انتخاب کړو. فعلا موږ سره په سیسټم کې 3 کرنسیانې دي. کولی سو چې بیا موږ نورې کرنسیانې دلته د کرنسي منیو کې اضافه کړو، خو هغه ویډیو ته آینده کې راځو. ښه، اوس موږ څخه په اشتباه کې دغه بټن وال سوی دی، څو رانې راڅخه اضافه سولې نه کرنسیانې، لیکن موږ یوازې حساب ورته په ډالر، په افغانۍ، په کالدارو لرو. نو کولی سو چې دا نور بیرته بیا په دې بټن په ذریعه سره ایسته کړو. یوازې هغه کرنسیانې پرېږدو چې هغه دی زموږ قرضدار دی. داسې هم پیښیږي چې تاسې د مشتري قرضدار یاست، ستاسې مشتري دی، تاسې ته اډوانس پیسې درکړې دي. فرض مثال په دې کالدارو کې تاسې قرضدار یاست، نو د کالدار بیا په دې طرف کې ولیکئ، په رسیدګي کې ولیکئ. په هغه صورت کې چې تاسو ته مشتري اډوانس پیسې درکړې وي، یا تاسو د مشتري څخه پیسې اخیستې، ځکه دا کاروبار دی. کله ناکله به تاسو ته مشتري قرضدار یاست، کله ناکله به مشتري ستاسې قرضدار، یا به تاسو ته پیشکي پیسې درکړي.
نو هغه باید موږ په دې خوا کې ولیکو که چیرې داسې پېښه شول چې تاسې قرضدار یاست. فرض مثال زه به دا دلې پرېږدم، په ډالر کې دی زموږ قرضدار دی، په افغانۍ کې دی زموږ قرضدار دی، لیکن کالدار بېرته د زموږ ته یو څه یا امانت راکړی دی، یا د یو د کار لپاره راکړی دی، یا هم پیشکي د یو سودا لپاره راکړی دی. ښه، په یاداشت کې لیکمه چې انتقالي حساب از کتاب جلد 3 صفحه نمبر 440. یوه خبره تاسو یاداشت ولرئ، په دغه ځایونو کې چې چیرې تاسې حسابونه لیکئ هلته یوازې عددونه ولیکئ، هېڅ یو کرنسي مو ورسره لیکئ. داسې نه وي چې تاسې زوړ حساب بردګي ولیکئ او ورسره ولیکئ د لې تر څنګ یې افغانۍ پسې ورسره ولیکئ. په دغه ځای کې دا بیا سیسټم نه ثبتوي، ځکه دلته یوازې د حسابونو خانه ده، افغانۍ موږ دلته ورته انتخاب کوو. او یو دا خبره بغیر د اعدادو به بل شی نه ورسره لیکئ. صحیح دی؟ او که چیرې تاسې کیبورډ کې ستاسو کیبورډ په پښتو او تاسو دلته ولیکل 44000 مو لیکله، په دې ترتیب مو ولیکله، متاسفانه پښتو ژبه سپورټ نه لري دونه ډېر. نو موږ تاسو په ګډه دعاوې کوو چې د پښتو ژبې ته ډېر خدمت وسي او دغه عادات په ټکنالوژي کې په ښه توګه سره ومنل سي. نو بیا موږ تاسو کولی سو چې پکښې کې انټر کړو، خو تر هغه وخته پورې به تاسې دغه عددونه په انګلیسي الفاظو باندې لیکئ. صحیح دی؟ 44000 په دا رقم. که چیرې په بل ترتیب باندې ولیکو پښتو عددو باندې، نو بیا سیسټم نه راته ثبت کوي. پر ثبت باندې به کلیک وکړم. اوس که چیرې زه راسم دلته د حاجي احمدالله کاته وګورم، راپورونه د مشتریانو کاتې، او دلته زه ډالر انتخاب کړم او دلته هم حاجي احمدالله انتخاب کړم، پلټنه باندې کلیک وکړم. وګوره انتقالي حساب از کتاب جلد 3 صفحه نمبر 440 صحیح شو. یعنې زموږ چې پر د کاتو د کتاب د 3م جلد د 440 نمبر څپې څخه دغه حساب را انتقال کړی دی. ستاسو سره خو د دغه تاریخ څخه وروسته حسابونه ټول په کمپیوټر کې شته، لیکن د دغه $1200 حساب په کمپیوټر کې نشته. نو دا کمپیوټر تاسو ته وایي که چیرې تاسې تشویش سي یا مو په کار سي یا مو ورته ضرورت سي، کمپیوټر تاسو ته وایي کاته چې تاسو را خلاصه کړل، وایي که چیرې ته د دغه $1200 بازخواست کوې، نو باید ته ستا کاته 4م نمبر جلد 3م جلد 440 نمبر صفحه را خلاصه کړې. د دغه $1200 حسابونه چې ټول همالته خوندي دي، یا هم که چیرې په اکسل کې ولته باید لیکئ چې په اکسل کې پلانکی فایل کې پلانکی فولډر کې چې پروت دی، د هغه ځای څخه تفصیل په تاسو پورې اړه لري چې څومره واضح لیکلی سي. ورپسې دغه ترتیب باندې راځو کاتو ته، او د دې دا وار موږ تاسو د بانک کاته جوړوو. پر نوې کاته باندې کلیک کوو. فرض مثال موږ او تاسې په میوند بانک کې اکاونټ لرو، میوند بانک، یا هم کولی شو چې موږ عزیزي بانک، هر بانک چې وي فرق نه کوي، ټول بانکونه په همدې ترتیب باندې دي. لکه څنګه چې موږ یو مشتری ثبت کړي ټول مشتریانو ته تاسو په هغه ترتیب باندې کاتې جوړولی سي. نو زه یو بانک ثبتوم، تاسو ټول بانکونه په هغه ترتیب باندې کاتې ورته جوړولی سي. عزیزي بانک مې دلته ولیکئ، دلته باید زه څوک انتخاب کړم په ټولګۍ کې، د بانک یا صرافیو کاتې. که چیرې موږ سره د عزیزي بانک د ټلیفون نمبر وي خو دلته یې لیکو، که چیرې نه وي دغسې پرېږدو. زوړ حساب ته راځو. ته اوس په عزیزي بانک کې حساب لرې، ته ورته بلې ولرمې څو لرمه 4000 چیش لرم، ډالر لرم، یو بله کاته هم لرم په بانک کې، د افغاني حساب هم زه په عزیزي بانک کې لرم، هغه به هم دلته ولیکو. زما په عزیزي بانک کې پر مثال زما 50,000 افغاني پرتې دي، دلته باید زه افغانۍ ورته انتخاب کړم، او دلته باید انتخاب کړم چې د تفصیل کې لیکم چې د عزیزي بانک موجود مبلغ یا هم بیلانس، هر څه چې تاسو ته واضح وي هغه لیکئ. اوس که چیرې زه دلته راسم راپورونه ته او د عزیزي بانک را خلاص کړم، ګوره د بانک یا د صرافیو کاتې دلته راځم په راپورونو کې، او دلته زه ډالر ورته انتخاب کوم، دلته هم زه عزیزي بانک انتخاب کوم، پر پلټنه باندې کلیک کوم، وایي د عزیزي بانک موجود مبلغ. د دې څخه وروسته که چیرې د بانکونو ټرانزیکشنونه کېږي هغه د روزنامچې د لارې، نو بیا ټوله په همدا ترتیب باندې په اتومات شکل سره دلته راځي. ورپسې به د صرافۍ کاته جوړه کړو. راځو احمدي صرافي ته ما نوم ولیکئ.
د بانکونو سره مې قاطع جوړې کړي دي، د صرافۍ سره هم زه مختلفې قاطع لرم، 2 3 4 5 صرافۍ سره زه قاطع لرم. اوس موږ د مثال په تور باندې یوه دانه صرافي جوړوو، نور نو بیا په آینده کې تاسو خپله کولی شئ چې نورې صرافیانې ته قاطع جوړه کړئ. احمدي صرافي مو انتخاب کړې ده، لیکلې ده په ټولګي کې باید موږ بانک یا صرافي انتخاب کړو. ښه، د بانک د دغه احمدي صرافي ټلیفون شمیره که چیرې ستاسو سره د صرافي خو دلته لیکو، فرض مثال دا صرافي شمیره ده. اوس ته په صرافي کې حساب لرې؟ بله ولرمې، زوړ حساب دلته به کلیک وکړو. اشک تی قرضداری، تا د صرافي څخه قرض اخیستی دی که ستا پیسې په صرافي کې پرتې دي؟ صرافي سره عموما کله کله تجاران د صرافي قرضداره وي، نو دلته به هم موږ ځان د صرافي قرضداره کړو. څو فرض مثال 4,50,000 چې شي افغانۍ، دلته موږ باید ولیکو د احمدي صرافي موجوده بیلانس یا مبلغ. صحیح سو، موږ په رسیدګي کې ولیکئ. ولې په رسیدګي کې ولیکئ؟ ځکه د احمدي صرافي زه قرضدار یم، دا به ثبت کړو. اوس که چیرې موږ راسو دلته راپورونو ته راسو، په راپورونو کې موږ د بانک یا د صرافیو قاطع وګورو، او دلته هم زه ډالر انتخاب کړم، د ډالر څخه وروسته احمدي صرافي انتخاب کړم، او دلته به پر پلټنه کلیک وکړم. ډالر مو نه دی ثبت کړی، نو شاید افغانۍ ووي زموږ کاته، ځکه 4,00,000 افغانۍ مو ثبت کړي په یاد شو. پر دې تاریخ باندې د احمدي صرافي موجوده بیلانس څو زه لرمه؟ 4,00,000 افغانۍ. زه د ده قرضدار یم، ګوره بیلانس منفي دی. ما رسیدګي کړې ده ځان ته، ما ځینې رسید کړي دي، زوړ حساب دی، زه قرضدار یم د صرافۍ. 4,50,000 افغانۍ په منفي حالت کې دي. اشه که چیرې زه اوس دلته د بانک حساب راواړم، میوند بانک، په میوند بانک کې خو بیا زموږ 15,000 ډالر پراته ول، دلته مې کرنسي ډالر کړل، دلته مې میوند بانک کوي. پر پلټنه باندې به زه اوس کلیک وکړم. وګوره په میوند بانک کې بیا زموږ په بردګي حالت کې یعنې زموږ پیسې تللې دي میوند بانک ته، زموږ څخه بردګي شوي دي میوند بانک ته. اوس زموږ بیلانس دا دی 15,000 ډالره په میوند بانک کې پرتې دي، لیکن د صرافۍ بیا موږ قرضداره یو. خدای دې وکړي چې د بانکونو او صرافیو په کاتو په جوړولو مو سر خلاص شوی وي. راځو بیا عیارول منیو ته او راځو کاتې ته. یو بله کاته زه جوړوم. چاته یې جوړومه؟ یوه کاته زه بله جوړومه و شرکت والا ته. کوم شرکت ته؟ کوم چې موږ جنس نه اخلو، شرکت احمد امین لیمیټډ. دا د هغه شرکت دی کوم چې موږ ورڅخه جنس رانیسو. په ټولګي کې زه باید څوک انتخاب کړم؟ دلته باید موږ د شرکتونو قاطع انتخاب کړو. شرکتونه هغه چاته چې موږ قاطع جوړو کوم چې موږ د دې څخه خریداري کوو، هغې ته باید موږ د شرکتونو قاطع انتخاب کړو. موبایل نمبر د شرکت امین لیمیټډ دا دلته باید موږ ور واچوو 0 9 10 5 6 8 1. فرض مثال د هغه د شرکت امین لیمیټډ شمیره ده. زوړ حساب. ته اوس د شرکت امین لیمیټډ قرضداری که نه یې؟ طبعا به یې قرضداری، ځکه کاروبار دی. که چیرې نه یې قرضداره نو بیخي مه راسوه، دلته ورته ولیکه چې زوړ حساب نه و، یا زوړ حساب زاړه حسابونه صفر سوي وه. او که چیرته اوس قرضداره یې نو زوړ حساب اضافه کړه. او که چیرې دی ستا قرضداره وي هم کولی شې. ښه، د شرکت امین لیمیټډ زه قرضدار یم، دلته باید موږ په رسیدګي کې ولیکو، ځکه موږ یې قرضداره یو، موږ د ده څخه جنس رسید کړی دی ځان ته، نو دا باید موږ دلته په رسیدګي کې ولیکو. څو یې قرضداره یو؟ 6,000. 6,000 چې شي ډالره فرض مثال. صحیح دی. او که چیرې تا شرکت امین لیمیټډ ته اډوانس پیسې ورکړې وي، ځکه کله کله دا رقم په تجارت کې پیښیږي چې تاسې شرکتونو ته اډوانس پیسې یا نغدې پیسې وختي ور استوئ، هغه بیا وروسته تاسو ته سامان راستوي. تاسو اوس په کتاب کې وکتل شرکت امین لیمیټډ ته تاسې وختي پیسې ور استولې دي، هغه ستاسې قرضداره دي، خو تر اوسه پورې تاسو ته جنس نه دی راستولی، نو بیا دلته ولیکه 6,000 ډالر په دې طرف کې ولیکه چې ستا څخه شرکت امین بردګي کړي دي، وړي دي، خو تر اوسه پورې تا ته جنس نه دی راستولی. او که چیرې تر د قرضداره وې نو بیا دلته راځو 6,000 ډالر باید موږ دلته ولیکو، ځکه موږ د ده څخه جنس اخیستی دی، موږ یې قرضدارۍ په زاړه حسابونو کې، نو دلته هم باید موږ دا رقم ولیکو چې انتقالي حساب از کتاب. دا په پښتو باندې هم لیکلی سو، خو په دري باندې دا متن لږ داسې واضح راځي، لنډ راځي. از کتاب جلد 4 یا جلد 15 صفحه نمبر 55 یا 56 یا هر څو چې وي، پر ثبت باندې به کلیک وکړو. ما دلته یوازې یوه کرنسي انتخاب کړه، بله کرنسي مې نه کړل انتخاب. اشتباه راسوسول، قاطع اکاونټونه به کلیک کړو، دلته به راسو بیرته شرکت امین لیمیټډ ته به تغییر وکړو، او دلته به یو بله کرنسي هم ورسره اضافه کړو، ځکه شاید فرض مثال زه 1,10,000 دي،
1,10,000 ما دلته پیسې ورکړي یا به همدلته یې نه لیکو دا بل طرف ته به ولیکو ځکه موږ یې قرضداره یو او کومه کرنسي افغانۍ کولی شو چې ډالر هم په دغه ترتیب باندې ورسره اضافه کړو تغییرات ثبت کړه یعنی په دا صورت کې ګوره دا موږ په کاته کې که چیرې موږ اشتباه سوي یو هم مو دا د اصلاح کړل کولی شئ که چیرې تاسې په نامه کې اصلاح سوي یاست نو بېرته اصلاح کولی شئ کاته تاسو په غلطۍ کې د شرکتونو کاته راسله هغه مصرفونه انتخاب کړي او مشتریانو ته انتخاب کړي بېرته شرکتونه انتخاب کړي تغییر کړي او لاندې تغییرات ثبت کړه بټن به پر ووهئ او که چیرې بیخي کاته تاسې ټرینینګ مو کوئ کاته مو رسولې وه وروسته غواړئ چې بېرته خپل حسابونه ټوله سره اصلاح کړئ ټوله صفر کړئ بیا خپل اصلي واقعي حسابونه رسوئ نو بیا دلته کولی شئ چې ډیلیټ کړئ په ډیلیټ بټن باندې به کلیک وکړئ دلته پوښتنه درڅخه کوي آیا ته مطمئنه یې دا انټري ډیلیټوې که چیرې ډیلیټ دا بېرته بیا نه راګرځي ته ورته بلې وراته ډیلیټ یې کړه پر دې باندې به کلیک وکړو ګوره شرکت امین لیمیټډ کاته بېرته ولاړل صحیح سو یو خبره بله په یاد ولرئ دغه د ډیلیټ رایټ هر څوک نه لري تاسو په شرکت کې تاسو ته به شاید دا تشویش در پیدا شي که زه کاتې جوړه کړم حساب مې وي زما منشي یا زما میرزا به راولاړ شي یا د مخالفت په اساس باندې یا د نه ورسره پوهېږي هغه به راولاړ شي زما اصلي مې کاتې دلته را ډیلیټ کړي وي نو ته باید هغو ته یوزر صلاحیتونه ورکم کې پر کارن یا یوزر ته بیا وروسته موږ دلته ورته راځو او څونه صلاحیت چې موږ به دته ورکوو هغه ته کلیک ورکوو دی د یوازې فرض مثال پوره حقوق نه ورکوو موږ دته یوازې دی وګوري انټري دې وکړي او چاپ دې کړي خو نور تغییر و ډیلیټ یې نسي کولی دا ټول بخشونه کې موږ کولی شو چې د ده څخه صلاحیتونه واخلو صلاحیتونه ورکړو دا هر بخش د سافټویر ټول یعنی په دې اساس باندې تاسو ته هېڅ تشویش کول نه دي پکار کله چې دی د ډیلیټ صلاحیت ونه لري بیا دغه د ډیلیټ بټن درته نه ښکاره کېږي نه د تغییر بټن ورته ښکاره کېږي هغه که بیا چیرې ده ستاسو منشي انټري کړې وه هلته د اشتباه کړې وه نو بیا به دی ستاسو څخه دغه غوښتنه کوي چې تاسو دغه انټري ما ته اصلاح کړئ زما څخه غلطه شوې ده یا ما اشتباه پکښې کې کړې ده صحیح دی خو د درس په راتلونکي درسونو کې وایي د کله چې موږ د یوزر برخې ته راورسېدلو په هغه ویډیو کې دا په تفصیل سره وایو ان شاء الله تعالی په کاته به مو سره خلاص شوی وي یو کاته به زه بېرته شرکت امین د میټډ ته جوړه کړم ویډیو به زه پاوز کړم چې وخت ډېر ما د شرکت امین لپاره خو چې موږ مخکې کاته جوړه کړل تاسې ولید چې هغه موږ ډیلیټ کړل نو باید بېرته بیا جوړه کړو دلته کاته اوس ما معلومات درج کړل پر ثبت باندې کلیک کوم اوس که چیرې دلته راسم راپورونو ته د شرکت امین کاته زه دلته وګورم دلته باید موږ راپورونو ته راسو د بانکونو کاتې موږ دلته کتلې د مشتریانو د دلته کتلې دلته باید موږ د شرکتونو پر کاتو باندې کلیک وکړو هر هغه څوک چې موږ ورڅخه سامان اخلو دلته د ډالر انتخاب کوو ډالر او دلته کاته د چا انتخاب کوو شرکت امین لیمیټډ او بیا هم پر پلټنه باندې کلیک کوو وګوره انتقالي حساب از کتاب جلد 3 صفحه نمبر 56 موږ د قرضدار یو ځکه د 1000 ډالرو په بدل کې موږ خپل ځان ته سامان د ده څخه رسید کړی دی موږ د ده څخه جنس اخیستی دی اوس موږ د ده 1000 ډالره قرضدار یو او که چیرې دلته افغانۍ انتخاب کړم د دغه شرکت امین لیمیټډ او پر پلټنه باندې کلیک وکړم بیا وګوره 1,50,000 افغانۍ موږ قرضدار یو تاریخونه د تاریخ د څه لپاره دي څه دپاره کارېږي سنګل او کلکټیو د څه لپاره دي دا بیا په آینده کې وایو کله چې موږ د راپورونو و ویډیو ته راورسېدلو یو بله کاته به جوړه کړم د کمیشن کار لپاره او بله به هم د ترانسپورټ لپاره جوړه کړم دلته به زه ولیکم چې اسدالله کمیشن کار او دلته زه باید په ټولګي کې څوک ورته انتخاب کړم ټرانزیټ دلته باید موږ د اسدالله ټلیفون نمبر ورکړو تاسو فرض کړئ چې دا د اسدالله ټلیفون نمبر دی آیا اسدالله اوس تاسو اوس د اسدالله قرضداره یاست ځکه کمیشن کار دی ستاسو سره به کاته لري هغه به اوس تاسې اجناس په ګمرک کې کار خلاصوي بیا تاسې وروسته ورته پیسې ورکوئ نو پر زاړه حساب باندې به دلته کلیک وکړو او په رسیدګي کې باید موږ دا ورسوو څو یې قرضداره یو 3450 چیږي افغانۍ دلته هم باید موږ ولیکو چې انتقالي حساب کتاب جلد 1 صفحه نمبر 13 دغه رقم موږ کولی شو چې یو ترانسپورټ والا ته هم کاته جوړه کړو شرکت میرویس نیکه بس ترانسپورټ او که چیرې ستاسو ترانسپورټ کمپنۍ انټرنیشنل وي بیا هغوی ته هم دغه رقم کاته جوړولی شي که چیرې تاسې د چین څخه د دوبۍ څخه د هندوستان یا د پاکستان یا د کوم بل هېواد څخه اجناس راوړي خو یو ترانسپورټ کمپنۍ خو درته راوړي تاسو ته او هغې تاسو کاتې ورسره لرئ نو په عین شکل باندې هغه ته هم کاتې جوړ کړي صرف نوم یې ور واچوئ په ټولګۍ کې باید موږ ټرانزیټ انتخاب کړو
د میرویس نیکه بس ترانسپورټ فرض مثال دا د ټلیفون شمیره ده پر زاړه حساب باندې کلیک کوو تاسې اوس قرضداره یاست بلې فرض مثال قرضداره یو څو یې قرضداره یو 450 چی شي قرضداره یو ډالر فرض مثال صحیح دی دلته هم موږ ته لیکو چې انتقالي حساب کتاب جلد یو صفحه نمبر 55 جوړې سولې د کمیشن کار کاتې اوس که چېرې دلته راسم کاتو ته موږ اوس نږدې د هر یو لپاره کاته لرو د مشتریانو کاتې لرو یو پرچون سودا لرو یو هم د حاجي احمد الله لپاره چې زموږ مشتری دی میوند بانک کاته لرو د احمدي صرافي کاته لرو د شرکت امین لیمیټډ کاته لرو هغه چې موږ ورڅخه سامان اخلو د اسدالله کمیشن کار کاته لرو او د شرکت میرویس نیکه بس ترانسپورټ کاته لرو په کاتو مو انشاءالله الرحمن پوره سره خلاص سوی دی اوس زه دلته د ترانزیټ کاته چیرې کتلی سمه رابسمه و راپورونو ته به راسم دلته به هم چې شي انتخاب کړم ترانزیټ او دا موږ کولی شو چې ترجمه یې کړو د ترانزیټ کلیک کړی دی تاسې کولی شو چې موږ په راتلونکي درسونو کې د سافټویر ژبه او هلته بیا زه درته وایم چې څنګه ترجمه کولی شو ما دا ځینې لغتونه قصداً پرېښي چې دلته موږ په ټرینینګ کې ووایو چې څنګه موږ ترجمه کولی شو بیا به انشاءالله تعالی تاسو خپله ووینئ ښه ډالر انتخاب کوم د چا زوړ حساب ګورم پر مثال اسدالله کمیشن کار هغه ته فکر کوم موږ افغانۍ کاته جوړه کړې وه په ډالرو کې موږ دغه دپاره کوم څه نه ورسولي ګوره انتقالي حساب کتاب جلد یک صفحه نمبر درجش 3450 افغانۍ موږ د اسدالله کمیشن کار قرضداره یو د شرکت میرویس نیکه څو قرضداره یو هغه سره زموږ حساب په ډالر دی که چیرې په افغانۍ وي هم کولی شي چې افغانۍ او ډالر دواړه کاتې جوړې شي اتومات جوړېږي 450 ډالره موږ د شرکت میرویس نیکه بس ترانسپورټ قرضداران یو نو دا و د کاتو جوړول چې موږ مختلفې کاتې جوړې کړلې او نورې ټولې کاتې تاسې په دغه ترتیب باندې د هر کس لپاره جوړولی شئ په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا موږ هم د پاته درسونه لولو